آیا فکر کوئ چې نړۍ ګرشکله نه بلکې هواره ده؟ دا امریکایي چې د فضایي توغندیو جوړولو لیوالتیا لري وایي ځمکه هواره ده. مایک هیګوز تمه لري چې فضا ته لاړ شي او د خپلې هغې نظریې پخلی وکړي چې ځمکه ګرشکله نه بلکې هواره ده. د 1.5 ساعته د یو فضایي توغندي په جوړولو تیر کړل او پلان لري چې ډیر ژر به یې فضا ته وتوغوي. د انسان او روباټیک سپي ترمنځ دا یوه په زړه پورې سیالي ده، خو کیسه یې څه ده؟ روباټیک سپی ښکاره کوي چې نوي مهارتونه یې زده کړي او د ننګونو سره هم چې لکۍ یې پکې راښکل کیږي د انسان سره مقابله کوي او دروازه پرانیزي. په دې سیالۍ کې روباټیک سپی بریالی و. دا ګړۍ داسې ډیزاین شوي چې 10,000 کاله به د بیټرۍ برېښنا او یا د چا له مرستې پرته چلیږي. دا ساعت به په هغه ودانۍ کې جوړیږي چې د امازون بنسټ ایښودونکي جیف بیزوس ده او د امریکا په ټکساس ښار کې د غره په لمنه کې په یوه دښته کې ده. د ګړۍ جوړولو د کار د بشپړېدو نیټه لا نه ده څرګنده، خو ویل کېږي چې یوه تلپاتې ټوټه به وي. او د تایلند په تاریخي پلازمینه ایاتاهایا کې د سیلانیانو لپاره نوي څه برابر شوي دي. دوی کولی شي چې د مجازي حقیقت له لارې وګوري چې دا ښار 400 کاله وړاندې څه ډول و او دا کار په خپل زیرک ټلیفون کې د یو اپ له لارې کولی شي. نو که څوک یې د لیدو تکل لري خپل ټلیفونونه دې ورته له وړاندې چارج وساتي.